د التوبې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 9مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 129 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون خو له دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کیدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپلوۍ لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون هغوی د الله د آیتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومانه بیا د الله په لار کې خنډ شول ډېر بد کړو چې دوی وکړل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او همدغه دوی تېرې کوونکي دي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهېدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علمبردارانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ایا تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګېږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیري لاس پورې کوونکي وو ایا تاسې له هغو نه ویریږئ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویریږئ که تاسې مؤمنان یې
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. له هغو سره وجنګيږي الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي. الله په هر څه پوهېدونکی د حکمت خاوند دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې هم داسې به پرېښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه ده لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته یې څوک صمیمي دوست ونه نیو. تاسې چې څه کوئ الله ورڅخه خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپله د کفر شاهدي وهي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغو د تل لپاره استوګنه ده. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ ومني او لمونځ قایم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته له بل هیڅ چا څخه ونه ویریږي. له همغوی څخه دا توقع ده چې په سمه لاره باندې به لاړ شي. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسې حاجیانو ته اوبه ورکول او د مسجد حرام مجاوري کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼلی دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لاره کې جهاد وکړ؟ د الله په وړاندې خو دا دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. د الله په وړاندې خو د همغو خلکو درجه لوړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریښود او په سر او مال جهاد وکړ، همغوی بریالي دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. د هغو رب هغو ته د خپل رحمت او خوښۍ او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغو لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي. په هغو کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي. په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلې ورکولو ډیر څه دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منیسئ که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي. له تاسې نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي همغوی به ظالمان وي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره ووایه چې که ستاسې پلرونه ستاسې زمن ستاسې ورونه ستاسې میرمنې ستاسې خپل خپلوان ستاسې هغه مالونه چې تاسې ګټلي دي ستاسې هغه تجارت چې د هغه په ورانېدو اندېښمن کیږئ او ستاسې د خوښۍ کورونه تاسې ته له الله او د هغه له پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپله فیصله ستاسې مخې ته راولي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله لدین مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسې مرسته کړې ده او اوس د حنین د غزا په ورځ به تاسې د هغه ملاتړ لیدلی وي. په دې ورځ تاسې د خپل شمیر په زیاتوالي غروئ خو هغه ستاسې هیڅ په کار رانغی او ځمکه له خپل پراخوالي سره سره پر تاسې تنګه شوه او تاسې شا واړوله وتښتېدئ. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازله کړه او هغه لښکرې راکوز کړ چې تاسې نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د هغو خلکو لپاره بدله ده چې له حقه منکر شي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا به تاسې دا هم لیدلی وي چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو له سږ کال نه وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسې له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لرې نه ده چې که الله وغواړي نو تاسې به په خپل فضل سره شتمن کړي. الله په هر څه پوه د حکمت څښتن دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. له اهل کتابونو د هغو خلکو په خلاف وجنګیږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او څه چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړي دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي. له هغو سره وجنګیږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړه او خوار شي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.